پوهیږي چې تر اوسه پورې امریکا ولې ایران ته په جګړه کې ماتې نه ده ورکړې. که دا په 1980 کال کې په لیبیا باندې د امریکا ځواکونو برید وي، په 2002 کال کې که په اردن باندې وي یا په 2014 کال کې په سوریه باندې وي، امریکا هڅه کړې چې هر کله چې وغواړي د منځني ختیځ برخلیک بدل کړي، خو یو هیواد شته چې په تیرو 14 لسیزو کې د دوی تر کنټرول لاندې نه دی راغلی، او هغه ایران دی. حتی نن ورځ امریکا او اسرائیل هڅه کوي چې د ایران په کلا کې درزونه مات کړي. تاریخ شاهد دی چې په تیرو 600 کلونو کې د ایران د پولو څخه 1 انچ هم نه دی لرې شوی. که یرغلګر رومیان وي، عربان وي، ترکان وي، روسان وي یا برطانوي امپراتورۍ وي، ایران په وار ثابته کړې چې د لویو بریدونو په وړاندې د مقاومت توان لري. خو د دې ځواک اصلي راز په څه کې دی؟ څه شی دی چې ایران د نورو عربي هیوادونو څخه دومره توپیر او ځانګړی کوي؟ لیدونکو لومړی د هغه څه په اړه خبرې کوو چې ایران د طبیعت څخه ترلاسه کړې ده. که چیرې ایران په یوه جمله کې په پام کې ونیول شي، نو دا به یوه لویه کلا وي، یوه کلا چې دیوالونه د انسانانو لخوا نه بلکې د طبیعت لخوا جوړ شوي دي. دا هیواد په ټولو خواو کې غرونو محاصره کړی. په جنوب کې د زرګوز غرونو لړۍ د غرونو یوه لړۍ ده چې ایران له جنوب څخه د راغلو دښمنانو لپاره د دیوال په څیر عمل کوي. په جنوب لویدیځ کې د زرکوز غرونه په تدریجي ډول د عراق په لور مخ په وړاندې ځي، مګر په شمال لویدیځ کې دومره لوړ او دنګ کیږي چې دوی د ترکیې سره یو ناممکنه پوله جوړوي. چیرې چې غرونه شتون نه لري، هلته دلدلې سیمې شتون لري، په ځانګړې توګه چیرې چې د دجلې او فرات سیندونه سره یوځای کیږي. دا د دجلې سیمې د طبیعت خنډ په توګه هم کار کوي، لکه د کلا مخې ته ژور خندق. دا قضیه ده که تاسې د عراق او ترکیې سره د پولې شمال ته وګورئ، چیرې چې د کسپین سمندر یا آذربایجان موقعیت لري. د البرز غرونه لړۍ د ساتنې لپاره شتون لري. که تاسې ختیځ ته وګورئ، تاسو به د ایران شاوخوا د ریبن په څیر پوښل شوی کوچني غرونه وګورئ چې د افغانستان او پاکستان سره پوله جوړوي. یعنی ایران د دې غرونو لخوا له ټولو خواو څخه د یوې کلا په څیر خوندي دی، په داسې حال کې چې په جنوب کې د فارس خلیج د دې کلا وروستی دیوال دی. که څوک د فارس خلیج څخه د اشغال لپاره راشي، نو په مخ کې تر 1.5 کیلومتر لوړ غرونه دي چې شاوخوا 200 کیلومتره دننه غځېدلي دي. د دې جغرافیوي موقعیت د هر هیواد په نیولو کې مهم رول لوبوي. ورته طبي غرونه تر نن ورځې پورې افغانستان خوندي ساتلی. که دښمن شوروي اتحاد وي یا متحد ایالات، په ورته ډول دا غرونه د ایران د امنیت لپاره دومره مهم دي چې په تیرو 600 کلونو کې د ایران د نیولو ټولې هڅې ناکامې شوي دي. د ایران د پولو پرته که موږ د داخلي برخې په اړه وغږیږو، دلته 2 لویې دښتې شتون لري، د کاویر صحرا او د لود صحرا. دوی دومره بېوزله دي چې خلک د غرونو په سرونو کې ژوند کولو ته اړ ایستل کیږي. د ایران د 90 میلیونه نفوس ډیره برخه په دې غرنۍ سیمو کې ژوند کوي. له همدې امله دا تل د هر بهار پوځ لپاره یو خوب وي چې ایران ته ننوځي او کنټرول کړي. که څه هم د ځمکې څخه د راغلو دښمنانو لپاره لوژیستیکي ننګونې رامنځته کیدی شي، د اکمالاتي لیکو تنګوالی، تنګ سړکونه او سخته هوا کولی شي د دوی لپاره نوې ننګونې رامنځته کړي. مګر د دې کیسې بل اړخ هم شتون لري. دا غرنۍ سلسلې په داسې حال کې دي چې ایران ساتي او ایران هم بندي کوي. په حقیقت کې هر کله چې ایران هڅه کړې چې لویدیځ خواته لاړ شي، دا غرنۍ سلسلې د ایران لپاره یو لوی خنډ هم ګرځېدلی. له همدې امله ایران په خپل جنوب او لویدیځ کې د خپل شتون ساتلو لپاره مستقیمه جګړه نه کوي، بلکې د شویه پراکسي ډلو یوه شبکه یې جوړه کړې ده، لکه په لبنان کې حزب الله، په یمن کې حوثیان، په عراق کې اسلامي مقاومت او په فلسطین کې حماس او اسلامي جهاد. دا ټول د ایران د جغرافیې په ګټه دي. اوس راځي چې د هر مستنګي ته راشو. لکه څنګه چې ما په پخواني ویډیو کې یادونه کړې، د هر مستنګي د ایران لپاره یو لوی ستراتیژیک ارزښت لري. دلته تاسې لیدلی شئ چې د فارس خلیج ټوله داخلي برخه له پیل څخه تر پایه پورې یوازې د ایران د ملکیت دی، په داسې حال کې چې ښکته برخه د 2 هیوادونو لخوا شریکه ده: عراق، کویت، سعودي عربستان، بحرین، قطر، متحد عربي امارات او عمان. د فارس خلیج ته د ننوتلو دا لاره د هر مستنګي په نوم یادیږي او یوازې ایران په شمال کې ساحل لري. په داسې حال کې چې په جنوب کې د عمان یوه کوچنۍ برخه د هر مس په شکل جوړه شوې چې له امله ایران کولی شي دا وی ایرانی اړخ کې د برخې له 3 خواو څخه په ښه توګه کنټرول کړي، او ښکته برخه چې د عمان په ملکیت کې دا نوکداره ده او هلته تنګې غرنۍ لارې شتون لري
او دا یوازې په هرمز کې 1500 کیلومتره غځېدلې ده. په دې مرحله کې د ایران لپاره تل د هرمز تنګی تړل خورا اسانه وو او اوس دوی بالاخره د امریکا او اسرائیلو له بریدونو وروسته دا انتخاب عملي کړ. ایران په څرګنده توګه ویلي که د کوم هیواد کومه کښتۍ د هرمز تنګي په لور حرکت وکړي نو هغه به وسوځول شي. دا نه یوازې د خلیج هیوادونو بلکې په ټوله نړۍ فشار راوستلی شي، ځکه چې د نړۍ 60% تیل او د قطر 90% انرژي او همدارنګه د نړۍ 15% اقتصاد په دې هرمز تنګي پورې تړلی. په 2025 کال کې د نړۍ اقتصاد 120 ټریلیونه ډالر وو او د هرمز له تړلو وروسته به یې 6,000 میلیارډ ډالر ناڅاپه ورک شي. که څوک غواړي چې ایران ونیسي یا برید وکړي، ایران یو ارزښتناکه شتمني لري. ایران درېیمه ګټه لري چې د هرمز په تړلو سره ټوله نړۍ تر فشار لاندې راولي. ایران درېیمه ګټه لري. ډېر اوږده ساحلي کرښه د ایران ټول محیط 8911 کیلومتره دی چې له دې جملې څخه یې 2815 کیلومتره د کاسپین سمندرګي او فارس خلیج سمندر ساحل دی. دا په دې معنی ده چې ایران د پولې 32% سمندري ساحل دی او اجازه راکړئ تاسې ته ووایم چې دا عادي ساحل کرښه نه ده. د عادي ساحل وروسته شګه شته، خو دلته غرنۍ سیمه شته چې ایران په پټو ځایونو کې د توغندیو بیټرۍ نصب کړي دي. دلته غارونه او ډیر ړانده ځایونه شتون لري چې له سپوږمکۍ یا ډرون څخه لیدلو سره نه لیدل کیږي. حتی که دښمن له سمندر څخه ښکته شي، دوی سم د لاسه غرونو سره مخ کیږي چې له هغه ځای څخه ناڅاپي برید کیدلی شي. د جغرافیې هرمز تنګی او ستونزمن ساحل وروسته ایران درېیم ډال دی چې د بهرني یرغلګرو څخه یې ساتي. هلته د مختلفو قومونو د اوسېدو په اړه څه دي؟ ایران یو څه توکمیز هیواد دی، په دې معنی چې هلته یوازې یو قوم ژوند نه کوي. دلته فارسیان، ازاری، کردان، عربان، بلوچان او ترکمن او همدارنګه نور مختلف قومونه ژوند کوي. کله چې د کوم هیواد نفوس له مختلفو قومونو څخه جوړ وي، دلته تر ټولو لویه ستونزه د هر چا خوشحاله ساتل دي. هر ډله خپل حقونه غواړي خپله ژبه او کلتور خوندي کړي. دلته په غرنیو سیمو کې مختلف قومونه د خپل ژبې او کلتور سره ژوند کوي او هر څوک داسې توپیرونه لري چې لسګونه کاله زاړه دي. البته ایران ټول د شیعه مسلمانانو تر چتر لاندې سره راټول دي، خو بیا هم دلته اکثره لاریونونه لیدل کیږي. هغه لاریونونه چې د 2025 کال په ډسمبر کې پیل شوي وو تر ننه پورې دوام لري چې تر اوسه پورې پکې له 1000 څخه زیات کسان وژل شوي دي. دا د 1909 کال د اسلامي انقلاب راهیسې تر ټولو لویه مظاهره ده. د دوی ټول کنټرول او د یوه چتر لاندې راوستل تل د ایران لپاره یو ستونزمن کار و. کله ناکله یوه ډله غوسه وي، کله ناکله بله په داسې حال کې چې دا څو توکمیز ګروپ د ایران لپاره یو ستونزه ده. دا د بهر څخه د هر یرغلګر لپاره حتی لویه ستونزه ده. هر څوک چې د ایران د نیولو فکر کوي لومړی باید له جغرافیې سره مبارزه او بیا دننه خلق له ځان سره یوسي، کوم چې یو ناممکن کار ښکاري. له همدې امله د برطانوي استعمار په دور کې کله چې برطانویانو پر برصغره واکمني کوله، هیڅوک هیڅکله ونه توانېدل چې ایران خپل مستعمر کړي. ایران او اسرائیل په دې ښه پوهیږي. له همدې امله ولسمشر ټرمپ په وار دا خبره تکراروي چې د ایران خلک باید اسلامي رژیم نسکور کړي، ځکه چې دوی دا هم پوهیږي چې ایران د خلکو له ځواک پرته نشي ماتېدلی. دا تقریبا ناممکنه ده چې په 1941 کال کې برطانویانو او روسانو دا ځای ونیولو، هغه هم د ایران د شاه د زوی په مرسته. موخه دا وه چې نازي ځواکونه په دوهمه نړیواله جګړه کې له ایران څخه د خپلې اډې په توګه کار واخلي. په دې موده کې په ایران کې مختلفې ډلې د حکومت پر ضد راپورته شوې او د کورنۍ جګړې په څیر وضعیت رامنځته شو. له دې پرته دا ډلې یقینا په خپلو کې توپیرونه لري، مګر په مذهبي لحاظ ټول سره تړلي دي. د ایران د نفوس 95% شیعه مسلمانان دي. که موږ یووالي ته وګورو، هر کله چې ایران له بهر څخه برید وشي، دوی ټول په دې موقع سره یوځای کیږي. د 1980 کال په سپټمبر کې کله چې د ایران انقلاب یوازې پیل شو، صدام حسین فکر کاوه چې د ایران پوځ به په بشپړه توګه منحل شي او نظام به ډیر کمزوری شي. نو عراق د ایران د نیولو په نیت پر ایران برید وکړ، خو هغه جګړه چې صدام حسین پیل کړې وه تر راتلونکو 8 کلونو پورې دوام وکړ. په پیل کې د عراق پوځ ډیر ژور نفوذ کړی وو، خو په 2 کلونو کې ایران خپله خاوره بیرته ونیوله. په دې جګړه کې نه یوازې د ایران پوځ بلکې عامو خلکو هم برخه واخیسته او ټول د یوې چترۍ لاندې راغلل او خپل ژوند یې ورکړ. د صدام حسین هیله دا وه چې د ایران عربان به د ایران له لورې سره یوځای شي او ګډوډي به رامنځته کړي
چې ایران به له دننه څخه مات کړي، خو د صدام حسین ټولې هیلې له منځه لاړې. هغه ډلې چې په خپلو منځونو کې اختلافات درلودل د جګړې پر مهال د شیعه مسلمانانو تر چتر لاندې سره یو ځای شول، چې د ایران ملت پالنه یې نوره هم پیاوړې کړه. د 8 کلونو جګړې او 1 میلیون تلفاتو وروسته عراق بالاخره ستړی شو او ایران هم، مګر د 1 انچ ځمکې له نیولو پرته صدام حسین تسلیمېدو ته اړ شو. د ایران تر ټولو خطرناکه وسله د هغه پوځ نه ده بلکې د هغه اندازه ده. دا هیواد یو کوچنی هدف دی چې په 2 اونیو کې ونیول شي. د یو ستراتیژیک مغالطه ده چې په 1.6 میلیونه مربع کیلومتره کې خپره شوې ده. دا په دې معنی ده چې 2 هیوادونه لکه پاکستان په دې کې شاملېدلی شي. حتی که یو پوځ له پولې تیر شي نو سم د لاسه ګټل ناممکن دي. دوی باید د پیړیو زړو غرونو، دښتو او لوړو ژورو ښارونو ته ورسیږي. دې ته د ستراتیژیک ژوروالي مفهوم ویل کیږي. دا معنا ده چې هر څوک هر څومره چې دښمن نفوذ وکړي هومره د اکمالاتو لیکې اوږدې کیږي. د سونګ توکو او لوژستیک فشار زیاتیږي او خنډونه نور هم وخت نیسي. سربیره پر دې د تهران، اصفهان یا مشهد په څیر ښارونه په ټوله کې خوندي نه دي، بلکې په داخلي توګه یې چیرې چې دښمن د رسیدو سره سم ستړی کیږي. په بل عبارت دا به غلطه نه وي چې ووایو چې د ایران ځمکه په خپله د یو خاموش ساتونکي په څیر ده چې وخت خپله تر ټولو لویه وسله ګرځوي. زه هیله لرم چې دا معلومات به هم ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلی وي او هم راته ووایاست چې ایران څومره پیچلی هیواد دی، چونکې دوی په خپل منځ کې اختلافات لري خو د دوی یووالي په تړاو تاسې څه وایي. مهرباني نظریات مو راته په کومنټ کې ولیکئ.